مېلمنو قربانو او ټولو قومي مشرانو سلامونه او عزتونه. خبرې ډېرې ښې کېږي، ټول پوه خلک یې، خو غضب دا دی چې تېر 40 کلونو راسې د دې خاورې سره چې څه وشو هغې بیانولو ته څه حاجت دی؟ تاسو ټول خبر یاست. بیا چې کومه یره ترهه باچاګردي د حکومت د غاړې نه کېږي هغې نه هم تاسو خبر یاست. څونه وطن برباد شو، څونه بمان وډېزېده، څونه نو که په هغې خبرې کوو نو وخت به خراب شي. خو سوال دا پیدا کېږي چې زما په نظم باندې چې موږ کومې خبرې کوو نو دا فریاد دی. لکه تاسو ما ته دا خو وایئ چې دا لوی سکندر نه د دارا نه راوالی په دې وطن د نن د ناټو پورې بلوسه کېږي. ولې کېږي؟ څه وجه ده چې ثابت دنیا ملا تړلې ده، ورځي دلته باندې بلوسې کوي، حملې کوي، جنګونه کوي. نو یوه دا خلاول دا ته وګوره، د پنجاب مقابله والا پاکستان څه دی؟ خو پنجاب دی. تاسو باندې زما یو سوال دی، تاسو ما ته د پنجاب وسایل وښایئ. ستا وسایل دي او ستا په هغه وسایلو دې وجې نه تا یری، تا دهشتګردۍ، تا بدنامۍ چې ستا په هغې وسایلو باندې قبضه کلکه کړي، موټی کلک کړي. ستا سره چې څونه بجلۍ پیدا کېږي، ستا سره چې څونه اوبه ده، ستا سره چې څونه ډیمونه دي، ته په 1.5 روپۍ د بجلۍ یونټ جوړې په سوات کې او هغه ستانه علي او مرکز ته وړي او بیا تاله په 300 روپۍ باندې واپس یونټ ته کوي. تا سره ځنګل دی، هغه په پښتونخوا کې شته یا په جنوبي پښتونخوا کې لږ ډېر دی، کته نشته. که د سکو اوبه موږ د سوات نه بندې کړو، د سوات د سیند اوبه، خلک د تندې مري. په مري کې چې د سیل یو لویه اډه ده، په هغې کې د پښتونخوا نه اوبه وړي دي په سن 1928 چې ورته تاسو وایي، یوه پیسه د دې ساعته پورې نه درکړي. ستا د بجلۍ پیسې مرکز ځان ته جمع کوي 30 کربه روپۍ ستا د بجلۍ په هغو قرضه هغه ته دربکو. لکه په کلي کې چې دوکاندار نه نسیه سړی او د پیسو وایي او د ماته د شوې او دربکو 30 کربه روپۍ. دا صرف یوازې د بجلۍ. بیا ستا د رنګونه دي ټول ستا سره دي، ستا زمرود او ستا کومرین او ستا لوګیات او بیا ستا د هغې سره ستا سنگ مرمر او چپس او رنګونه، سوات کې چاینکلې کېنه شغ والا کېنه، هغه ټول ستا نه وړی شي. اوبه زما خرابه شي، ماحول زما ګنده شي، مزدوران زما مړه شي، هغه لارو ته وخېجولی شي، پنجاب ته ویوړی شي. ما ته اقوام متحده کاشکاش کرل بند کړي، نو ما ته د هغې په بدل کې په سوات کې، په چارساده کې او په ګدود کې انډسټریل ښه نور خوله مې پکې هغې په بدل کې انډسټریل سټیټ ما ته راکړی شو. چارساده یې بنده کړه، ټولې کارخانې، ګدونه ټول بند کو، سوات هغې ویوړی. خلک نورې لګوي په دې 13 کالو کې چې دا غمیزه کېږي، په بر وطن کې وم په لاندې وطن کې وم. په دې کې تاسو ما ته داسې یو شی وښایي چې په هغې کې یو سړی ولګي خپلو بچو له د 2 وختو ډوډۍ وګټي. زه په هایوې څه کوم، زه په موټروې څه کوم، د ځمکې نه اخلاص کړم، د کرز ځمکه ده، زرخیزه ځمکه ده، د ما نه ځمکه لاړې شي، زما بچي به خوري څه. دا خو کته د پنجاب د خلکو او د نورو خلکو لپاره د ټوریزم یو سپاټ جوړوي، سوات یې په مخه کړی دی ټول. زه به خورم څه، زه په سیلګرۍ څه کوم، ما ته څه پیدا ده سیلګرۍ. که کالام کې په واورو څوک لوبې کوي او که په ملم جبه کې کوي او که په بیره کې کوي، هغه خلک راځي. زه خو د بچو د ډوډۍ ګټلو نه یم وزګر، نه په واورو به څه لوبې وکړم. ډاکټر صاحب نه یم. بیا تاسو وګورئ ستا سره دل دی، خلک واړو که موږ په سوات کې د فرنیچر لرګی د پنجاب نه یوې ورځې لپاره بند کړو، ټول به بېکاره نه شي. صرف د فرنیچر لرګی
زما سره د ګنداري اثار دي د هغې کلچر دی دغه بودیزم زما سره 1400 کاله پاتې شوی دی د نړۍ د ټولو نه غټه اساسه ده دغه خلک ولې ماته کوم ځای خرڅوي چېرته وي کوم یې ونیوی شو زما خو ټول تاریخ کلچر کټ کټ دی چې د هغه د وید نه راوالي او تر ننه پورې هغه خلک رانه هغه خلک وي خو غټه خبره چې ده دا خو به الو کېږي چې د حیا وطن یو زه به که خوشحاله یم نو زه به بیا چا سره خبره وکړم چې زما اوبه او زما قرضې او زما وسایل لومبۍ خبره موږ ته چې راپېښه ده چې موږ ورکوي هغه د امن ده دې 40 کاله هسې یو تپوس کوو د دې وطن سړی یم حق لرم چې تپوس وکړم زه 100 لکه پوځ لرم او ښه پناه لرم په ډوډۍ پسې فروټ ورکوم او پیرني ورکوم او کرېټ ورکوم سله مې ساتلې د وطن حفاظت او د ځان حفاظت نو زه چې په سوات کې کور سره حلالېدم د وینو لښتي بیول کېدو پلازې دوکانونه جوماتونه مقبرې هر څه په پورته ولاته زما دا پوج کم دی او څه د یو ورځ یو واقعه نه وه چې ناڅاپه یو سړی راغلی دی او حمله یې کړې ده او تللی دی وړاندې کاروایي په سوات کې چې شوې وه نو هغه 14 یا 16 اکتوبر 1998 کې شوې وه او هغه تر ننه پورې جاري ده نو زما دا دونه پوج دا په زرګونو کسان د انټیلیجنس کسان په زرګونو په لکونو کسان د پولیس نو زه دا حق نه لرم چې ماما تپوس وکړم چې دا دونه بمانه دا دونه باروده دا دونه شی دا په کوم باډر راغلی تاسو خو باډر ساتئ زه خو که په باډر باندې بچي له چنچڼې په باډر راوړم نو ما نسي جیل ته مې بیایي نو دا دومره سامان د کوم ځای نه راغی او څنګه راغی او په 14 کاله دهشتګردۍ کې په حلالولو کې په بمانو کې په دې کې زما د ملیټري کوم ځای کې وه او زما د پولیس کوم ځای کې وه او زما د انټیلیجنس کوم ځای زه ورته ولې داسې پرېښودی شم ځکه خو د سوات په کوڅو کې چې واړه لوبې کوي نو پاکه خبره کوي وایي چې وردي واغوندي نو پوجي دی او چې وردي وباسي نو طالب دی نو دغې ملیټرۍ ته دا پکار دي چې خپل وضاحت وکړه که دا خبره دروغ وي دروغ یې کړه او که رښتیا نو رښتیا یې کړه ته خو عجیبه څوکیدار یې وسوه ته په غلا او په وهلو او په ټکولو په ما شروع وکړه ښکلې څوکیداري نو په دې وطن کې خاصه دا ده که کله هم ته د خپل حق تپوس کوې هغه هر څنګه چې جو غدار ومې او کافر ومې او کمیونست ومې او د وطن دښمن ومې او دا ومې او دا ومې ټول هر څه نو داسې خو هم نشو کولی چې نه خو که تاسو رښتونې یئ او یئ ښکلي مشران لرئ ښکلي خلک یې یوازې په مشران نه کوي مشر هغه تکړی او هغه قابلي چې قام د هغه مرسته کوي چې قام ورسره نه هغه غریب به څه وکړي زما په نوم باندې دا خو هغه عامې شاري دي هر مرګړی به کوي زما نه ټول پوه دي هوښیار دي وسایل او دا او دا خدای بندیانو د ورکېدو تابیا دې جوړه ده پرېږده وسایل او پرېږده لارې کوڅې او دا او دا وایي تا خو زما د ورکې تابیا کړې ده دا زما د ورکېدو پوره خوبونه لیدل خو زه پېښور یم زه کابل یم زه نه ورکېږم هغه ځای یو راپته چې لره بر کیا ہے बोला क्या नशा होता है चंद का बोलने के नाज खल्क माने ऑपरेशन के चिल्ला रहा बढ़ क्या है बड़ा वही निकाना था उल्लरी औलाद दे फदे किस तरह पोस्ट के खो लका जमा गिला घटा गिला दगा खो मुशरान कई अबई खो जमा घटा गिला तासुना मतलब जब कोमियम दा आम खलक बोला करोरा स्ताजिब न मनी او د دنیا د پوهانو فیصله دا ده چې قوم ته په مذهب په لحاظ شل کې او په ژبه یې ګونګی کې نو ژبه ترې لرې کړه مثلا ژبه لرې کوي په نصاب کې نه پرېږدي مشران دله پکې نه پرېږدي سکول او کالج کې نه پرېږدي نو هلکه روزه ما تاسو نه ګیله بنئ تاسو چېرته یو لار بنده کړې ده په کالجونو کې سکولونو کې تاسو خبر یئ اوس خلکو بورډونه لګول دي چې ها پشتو بول نه منایه لیکلې پرېږده بول نه منایه
تاسو له ولډ اخیستی دی چې کالج مخې ته ودرېدی چې لکه دا ولې دا ته ما ورکې کور ناستی صحیح بټ تقریر موږ تقریر اورېدو تللي وو ستا په لارو باندې خلکو دلته باسونه وکړو چې هر لار چې اشاره جوړوي یا موټر وی جوړوي نو هغه ډایرکټ کته د پنجاب سره لګوي زموږ د علاقې پاتې شي لکه د سوات منګوره والی زموږ د ټول نه غټ مرکز دی په پورې غاړې باندې اشاره هغه ځای ته ویسته منګوره لاړه په مخه تاسو دا دغه کړی چې خدای یو دی د وړې راسره یې په دې سړک کې به ناست زه خو درته دا ویم وی دا درته نه ویم چې نهنګ شه یا ناکشه په ځان دا درته نه ویم چې نهنګ شه یا ناکشه په ځان خو شمشتۍ خوشه چې لوړ دې تېرولی نه شي دا خو بلکل تاریخي دي فریاد ګروپ ته له ما نوم ایښی دی زمونږ دا نشي او زمونږ دغه نشي تا میډیا شته تاسو چینل شته تاسو رساله شته ستاسو اخبار شته تا په کور کې ستا زنانه پښتو لیکلی شي په کوڅه کې د خلک لیکلی شي ستا بچي لیکلی شي ما له پښتو دا تاسو قوم دا کوم کار چې ستا په ذمه باندې راځي او ستا په سر دی او زما په سر دی دا به څوک کوي ته به کور کې خپلې ګورئ زموږ ماشومان دیات ته ورسېده که نه هغه په پښتو کې شماره نشي کولی د شپو ورځو نومونه په پښتو کې نشي ویلی مور ته ترور ته خور ته ورندار ته د پښتو نومونه نشي ویلی د دې نه لاندې دغه څه ده تاسو دا کوشش کړی چې کور ودانې ته ووایې مور ته ووایې بل ته ووایې چې خدای خور نه کړی موږ په یک سر یو ون مین اونلی ون مین ما د پښتو ځان په خپل کور کې سکول جوړ کړی زما د عمر مشرانې زنانه پکې موږ داخلي کړی ورالې پښتو لیکي او پښتو لولي دا چې د پښتو داسې ګټلی کېږي چې خان صاحب به سونډی وایي او ما له دا وکړئ تا له څه وکړي هغه دې ورکوي هغه دې ورکوي دا په خواست کېږي دا په مینتونو کېږي هسې یو تپوس کوو د هغه ورته تباکه وشوه که موږ دا ټول خلک راغلی وی د خپلې خپلې برخې روډونه ټول بند کړی وی چې خدای ګواه دی په خپله دې کړي ده دې غن موږ ته وښه اوس به یې تاسو زور لیدلی خو دلته به دا تقریرونه وشي دا خبرې به وشي ته به داسې لاړ شې زه به داسې لاړ شم سلام علیکم تا سره دی 40 کاله کې چې کومه ډرامه وشوه په دې کې زما په نیز باندې 50% ستا لاس دی 15 د بل چا ته د خپل ستا معدنیات پلي ستا د دې کان متر ځای نه دغه وړي د کویلې او سکاره وړي زما نه اخوا هغه زمرود او درنګونه او دا وړي ما یو ورځ روډ بند کړی چې خدای ګواه دی کې رانه ویسې زما ځنګل په کته روان دی پنجاب ته ماته خلاصې د ټول نه غټ ځنګل دی نو ما یو ورځ روډ بند کړی که نه هغه حکومت ته هم هغه وړي هم به ورته ځایم ما له روډ بند کړه تاسو خپله برخه کار وکړئ چې موږ خو پوه شو که نه چې تاسو څه کار کوئ دا خو یوازې د تقریر خبره نه ده ځکه فریاد کې نو راځئ ما خو تاسو ته ووایي چې د دارا سکندر نه واړه تر ننه پورې لاول به ما دا نه پوه کوئ چې په موږ دا بلوس ولې کېږي په بل چا نه کېږي یورپ مالداره ملک دی امریکا مالداره ملک دی هلته خو دا بلوس نه کېږي په دې غرض د ملک باندې ولې نو لاول ته خپله جغرافیا معلومه کړه ته وهلو کړې په جغرافیا باندې ته خپله جغرافیا معلومه کړه چې د وریدونو په ورځ کې ستا جغرافیا څه وه بیا دې خوا د کوشانو په وخت کې ستا جغرافیا داسې راځه احمدشاه بابا ته راځه دې ته راځه دې ته راځه تر ننه راورسه دا وګوره چې ستا جغرافیا څونه ډېره شوې ده څونه لږه شوې ده چا ده نه څنګه تروړلې ده ولې تروړلې ده کله د بامزۍ د حکومت د درانیانو حکومت د احمدشاه بابا د اولادي حکومت دا په کشمیر کې و په اونځه کې و دا په ګلګیت کې و دا په چیلاس کې و دا په کوستانونو کې و شیرشاه بابا تا ته په څه شی روهتاس کې قلا ولې جوړوي خو هغه ستا یو کرښه راښکلې ده که نه چې ستا جغرافیا دې ځای پورې وه ته رالې هغه ټوپۍ دې د سر نه لږ کا اټک دې ما ته په خپله پوله کړو هغه جغرافیا نه ګورې دا یو ورځ په دې څه هړتال کړې روډونه دې بند کړي یو ورڅه دې بند کړي دي چې میوالې ولې لاړه اټک ولې لاړ دغه داود خیل او عیسی خیل او پلانې دا ولې لاړه سي چل
نو دغسې د دغه کټي راوړي کېدای چې دا نور وطن نن سبا اوالي نو دا خان صاحب ډېر قدم اخیستی دی محمود خان خدای دې په دین دنیا شته کړي یو ډېر لمونږ چې هېر شوي او بلکې جرګه یې رشه وه د خلکو چې جرګه څه ته وه دا یې ښه کار کړی په خپله دروند وجود تل دی او هر مشر ته یې په خپل لاس کارډ ورکړی د دې نه خو څه کار وکړي اوس دا جرګه که د دې پورې چې ماما مونږ تلي وو هغه خلک ډېر مېلمه دوست او خوښې ورکولې او ماما مونږ دوه درې ورځې وویستې نو راځئ ولې خلک را پورې به بیا خاندي یا چې مثال ورکوي هغه پښتنو هغه جرګه دی خیال دی راځئ چې نران جو خپله خپله زنده کې خپله برخه کار وکړو که ته د ګولۍ نه هېرېږي د لوړ نه هېرېږي د وهلو نه هېرېږي مه هېرېږه بې لوړ او بې بندولو د هغه وژني چې هغه دې وژني نو ځان په خپله ولنه وژني دا دونه ښه حکومت دی چې موږ به دا دی که خبره وکړو حکومت ته زما د غمه خوب نه ورځي نو وایي به چې دې خانانو له داسې وکړئ داسې وکړئ خدای ګواه دی چې ستا د ورکولو بند بنا شوې ده خو که په من کې همت وي مور را منډه مامه کړي مبارکي را باندې اغوستي او د دې خاورې ته خپله مور والو هېڅ ګډوم نشته پرونی هغه خبره چې پرونی ورځ چې نن مومن ورک نه دی وایي ما ښاماران د غاړې تاو کړل ما ښاماران د غاړې تاو کړل څه چل مخکې سې چې چل سې دردونه تا لکه لس کروړه قوم نه تا ته به څوک او ته هم لکه د ځان هم نه خبره او د خپل اختیار نه هم نه خبره او دغه ډوډۍ یعنې هسې معمولي خبره ستا په اسکول کې ستا بچی دی ول د پرنسپل صاحب لیکلي پشتو میں بات کرنا منع ہے ته تللی به دی پرنسپل پسې ځایي بچي زما بچی پکې سبق وایي پتلون یې اغوستی دی تا خو چې هغه پرنسپل سره هغه ګیله خو دې کړې وې چې لکه ته دې خاورې پوښتنې دا ماشوم پوښتن دی زه پوښتن ته په دې ژبو پابندي ولګې ځایي بچي پرنسپل صاحب به خفه شي دا کام دی نو وخت دې مشرانو سره معلومات دي او د هغو عملي تجربه ده موږ خو هسې هغه تماشبین یو نو دومره شی مسکوټي نو هغه لکه دومره ده چې خدای په خاطر دا جرګه په رښتیا جرګه زمون په دغه کې هېڅ غرض نشي موږ واړه خلک پکې انتظام به څنګه وي چې دا دومره غټې ککرې مشران یې انتظام ونه کړي نو موږ به یې څه وکړو موږ خو سپایانو موږ ته حکم کوو الله ګواه دی ما ته نن دا محمود خان وایي چې هلکه ته به سوات ته نه ځې شپږ میاشتې د سر زما کار دی حاضر جناب نه دی به ډز کوي موږ به ورله مرغۍ راټولو موږ دغه کولی شو خو د خدای د خاطر ماني د خدای په خاطر عملي قدم خبرې نه او زمونږ ورته دا کېږي او کېږي نو دا څومره وخت نه کېږي نو بهرحال خبرې شته که بیا چېرته وخت نو بیا به لکه دغه وکړو دا د کار خلک دی وایي خلک پیزوان ګړندی بولي خلک پیزوان ګړندی بولي ما په نتکۍ د قلاب رج ونړاونه خلک یې خوار نه مړو خپل زور خو وازمې زه خو ته یم بې کفنه دې وژني نو کفن سره مړ شه کنه چې خامخا څوک جنکۍ خو دې په سندرو او په ساندو په یاد کړي که نه که نه داسې قبر ته بیا څوک دواله نه ځي نو بهرحال تاسو دې خدای په دین دنیا خوشحاله کړي خدای پاک دې زموږ په دې جرګو کې په دې منډو ترړو کې برکت واچوي ښکلی خلک پکې دي نو ډېره مننه او دعا کوه دعا به کوم او که مې وربشه د نصیب ورا به شم